غیر قابل قدر محترم صدر محفل ډاکټر عباسین صاحب، د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک چیرمین ډاکټر اظهار صاحب، په سټیج باندې ډیر زیات معزز محترم ناست دي. که د ټولو نامې اخلم ټایم به واخلم، بخښنه غواړم. زما په سټیج محترم مشران او پینډال کې نورو عزتمندو مشرانو، همزولو کشرانو په جمع السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لږ شانتې خبرو له اجازه غواړم. اول د ټولو نه مخکې اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک ترنګزی چارسده چې کوم کردار مخې ته راوړو د یو تذکرې په شکل سره چې د قدم نه تر منزله د هغې نامه ده، ډېر ستر کردار دی. څومره چې دغه کردار په درنه وستایلی شي کم دی. د دې تحریک ټولو عزتمندو ملګرو ته، چیرمین صاحب اظهار صاحب ته او نورو کابینې ته، شهکار صاحب ته په درنو لفظونو مبارکباد پیش کوم او الله دې وکړي چې په راتلونکي وخت کې د دې نه ډېر قابل قدر کردار ادا کړي. ساګر صاحب په خپلو خبرو کې ډېرې خبرې مخې ته راوړي. د دې تحریک ډېر ستر کردار دی، د دې د مشرانو ډېر ستر کردار دی. نو هغه کردار لازمه ده چې په څه نه څه لفظونو کې یاد شي. د امین باچا صاحب او د هغوی د مشرانو هم ډېره مننه ادا کوو چې دا کردار د هغوی مشرانو ادا کړی دی او نن یې امین صاحب ادا کوي. نو د دوی دغه کردار ته سلام کوو او دعا ورته کوو چې الله وس ورکړي چې د دې قافلې او د دې کاروان څومره مدد کیدی شي چې هغه وکړي. زما د سوچ او فکر په هر باب باندې قبضه ده. زما د سوچ او فکر په هر باب باندې قبضه ده. زما د پرمختګ په تګ و تاب باندې قبضه ده. زما په وسایلو نن زما وینې تویږي. زما د خپل شعور په انتخاب باندې قبضه ده. مننه. زما په وسایلو نن زما وینې تویږي. زما د خپل شعور په انتخاب باندې قبضه ده. زما نه د ننګ پښتو غیرت تلان هیر کړو. زما په پښتو ژبه په نصاب باندې قبضه ده. جلبله دلته هر څوک چې په خوله غلی تیریږي. جلبله ستا په خان امیر نواب باندې قبضه ده. ډېره مننه، ډېره مهرباني.